درې مهمې جملې زده کوو په پښتو باندې موږ وایو که نه چې تاسو څوک دعوت درکوي او تاسو ورته وایو هغه هم دعوت کړه، هغه هم دعوت کړه د چا باره کې ورته وایي. بیا دا جمله یا اصطلاح په الماني ژبه داسې وایو lade ihn auch ein، lade ihn auch ein، هغه هم دعوت کړه. که موږ چاته وایو ما ته ژر خبر راکړه، ما ته ژر خبر راکړه، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي informieren Sie mich bald، informieren Sie mich bald، وایي ما ته ژر خبر راکړه. او که موږ چاته وایو دوستانو ما هغه هم دعوت کړی ده، مخکې نه مخکې که نه ما هغه هم دعوت کړی ده، بیا دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ.